بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، دا وخت راغلی یم د عمران صاحب خواته. د عمران نه مې ډېر په ګرانه باندې ټایم اخیستی دی. دا داسې میسره نه دی هر چاته چې هر ټایم هر چا دپاره ټایم وکاږي. دی په ټایم کې لږ دغه کوي. نه نه، عمران صاحب ډېر په ګرانه مې دی نو وخت اخیستی دی. ستاسو مینه ده، محبت دی، مهرباني مهرباني، ډېره مهرباني. نو عمران صاحب نه څه غزل اورو، څه شعرونه اورو او بیا به وروسته نور په منځ کې ګپ لګو انشاءالله. عمران صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. دا سماعت ګوټ شعرونه دي د غزل نه وړاندې چې د عبرت مقام نه تیر هم زه راتیر شوم. د عبرت مقام نه زه تیر هم راتیر شوم. عبرت مقام نه تیر هم زه راتیر شوم، خو مې هېڅ ترې حاصل نه کړو له عبرت. اعلی، ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. مننه جي. او شاهان پکې پراته هم فقیران، شاهان پکې پراته هم فقیران، جوړ د خاورو یو شان عمارت. اعلی دی، اعلی مننه دی. جي. الله مو خوشحاله کړه، جزاک الله. او یو شعر به داسې ووایو چې دا شعر دی چې زما ډېر خوښ دی، خپل لیکلی. ارشاد جي، ارشاد. خپل به دې نه کړي څوک که ما پرېښي، خپل به دې نه کړي څوک که ما پرېښوي، او دومره جانانه ما ته سپک مه ګوره. دومره جانانه ما ته سپک مه ګوره. اعلی. دا غزل وړاندې کوو څه په دې ډول. ارشاد جي، ارشاد. رڼا ختمیږي تیاره کېږي، ته به کله راځې. رڼا ختمیږي تیاره کېږي، ته به کله راځې. په انتظار مې زړه ډوبېږي، ته به کله راځې. په انتظار مې زړه ډوبېږي، ته به کله راځې. او اسمان ته ګورم ستوري شمارم د وصال په تمه. اسمان ته ګورم ستوري شمارم د وصال په تمه. سپوږمۍ د غرونو پناه کېږي، ته به کله راځې. سپوږمۍ د غرونو پناه کېږي، ته به کله راځې. یو زر ځلې ووایه، بیا یې ووایه. مننه. اسمان ته ګورم ستوري شمارم د وصال په تمه. اسمان ته ګورم ستوري شمارم د وصال په تمه. سپوږمۍ د غرونو پناه کېږي، ته به کله راځې. سپوږمۍ د غرونو پناه کېږي، ته به کله راځې. اعلی دی. مننه جي. ډېر ښه دی. خدای خو دې راوله دلبره زه دې لارې څارم. خدای خو دې راوله دلبره زه دې لارې څارم. واه، مننه جي، مننه. مصره ډېره اعلی ده جي. واه. خدای خو دې راوله دلبره زه دې لارې څارم، د زړه تمبې مې کولاو پرېښي، ته به کله راځې. د زړه تمبې مې کولاو پرېښي، ته به کله راځې. واه واه. مننه جي. الله دې خوشحاله کړه. او بغیر له تا نه د هجران وختونه نه تېرېږي. بغیر له تا نه د هجران وختونه نه تېرېږي. بغیر له تا نه د هجران وختونه نه تېرېږي، د زنکدن سلګۍ مې خېږي، ته به کله راځې. واه، عالمیه ده. مننه جي. الله مو خوشحاله کړه. وایي ګرانه د راتلو وعده دې کړې ما ته یې نه کړې. ګرانه د راتلو وعده دې کړې ما ته یې نه کړې. عمران له دغې نه یېرېږي، ته به کله. واه واه، عمران د دغې نه یېرېږي، ته به کله راځې. الله مو خوشحاله کړه، جزاک الله. نقطهونه به څه وروس نو که وایې. مهرباني مهرباني. عمران صاحب زما یو خپل مات ګوډ غونډه کې څه شعرونه لیکلي دي، غزل خو ته زه نه شم ویلی ځکه په بحرونو په سیلابونو په دغه کې پیمایش کې ډېر فرق دی. ستا وجي چې کمزوری مې زمونږ نه به ډېر ښه او ډېر ښه به یې اعلی به یې ماشاءالله. خوشحاله اوسې، خوشحاله اوسې. او دا ستاسو ذوق دی جي، که نه زه دومره قابل نه یم، خو بس هسې شعرا مې خوښ دي، ادب مې خوښ دی، ذوق مې خوښ دی، نو زه په دې وجه څه ناڅه کومه. او دوران ویجاړو نه که سړی په امان وي، سوچ پازیټیو وي که نه، خپل احساس یو څیز کې قید کول دي. مننه. بلکل بلکل ایګزیکټ همدغه رنګې ده. د غزل مطلع راز ده جي چې ما د خپلې ځوانۍ ازار اخیست. ما د خپلې ځوانۍ ازار اخیستی، زهر و ګوټ مې وار په وار اخیستی. ډېر ښه، ډېر اعلی. مهرباني مهرباني. ما د خپلې ځوانۍ ازار اخیستی، زهر و ګوټ مې وار په وار اخیستی. ډېر ښه دی. د میکدې ستړی
ها. د مذهب نستړی د میکدې ستړی د مذهب نستړی د میکدې ستړی د مذهب نستړی ساقي کوټه بخت مې د یار اخیستی ډېر ښه ډېر اعلی جي مهرباني. دا یو ځل بیا ووایه جي دا ډېر مننه خوشحاله اوسئ د میکدې ستړی د مذهب نستړی ډېر ډېر ساقي کوټه بخت مې د یار اخیستی ډېر ښه دی جي ډېر ښه دی. په دانګو دانګو زی د بلبل خواته په دانګو دانګو زی د بلبل خواته له کوم چمیاره محبوبې پیزار اخیستی ډېر اعلی ډېر مهرباني. ډېر په دانګو دانګو زی د بلبل خواته له کوم چمیاره محبوبې پیزار اخیستی ډېر او زه د لفظونو د پیمایش وږی سوداګر زه د لفظونو د پیمایش وږی سوداګر ډېر ښه دی. مهرباني. زه د لفظونو د پیمایش وږی سوداګر جي. مونږ سره پیته وي که نه د یو بل هغه ښه ناپ تول کوو که نه جي. زه د لفظونو د پیمایش وږی سوداګر ډېر ښه دی جي ډېر مهرباني. ما د عکسونو ښکلی کاروبار اخیستی ډېر اعلی جي دا یو ځل بیا ووایه جي مننه عمران صاحب ډېره بار مننه ووایه جي ډېر مزېدار ډېره مهرباني ډېره مهرباني. ډېر زه د لفظونو د پیمایش وږی سوداګر زه د لفظونو د پیمایش وږی سوداګر زه د لفظونو د پیمایش وږی سوداګر ما د لفظونو ما د عکسونو ښکلی کاروبار اخیستی ډېر ډېر څلور پکې ژوبل اووه پکې مړه څلور پکې ژوبل او اووه پکې مړه اووه پکې مړه دا زمونږ د چاپېرچل عکاسي کوي دې شعر کې ما یو ویر راغونډ کړی دی د اے پی ایس شهدا د پېښور پبلک آرمي پبلک سکول د وزیرستان شهدا د باجوړ د سوات ښه قدم دی بالکل جي دا تاسو څلور پکې ژوبل اووه پکې مړه بالکل ډېر دا کم خبر مې د کلي اخبار اخیستی ډېر 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 ښه ډېر مهرباني. او کچه کورونه د کلي ورشوګانې کچه کورونه او د کلي هغه ورشوګانې کلي هغه ورشوګانې ولس مې اثره د کلي ښار اخیستی ډېر ښه دی ډېر ډېر مهرباني. ستا په وړه وړه مسکا شتمنه ستا په وړه وړه مسکا شتمنه چا پیغور چا ازار چا بازار اخیستی ډېر ښه دی ډېره مهرباني ډېره مهرباني. دې نه بعد زه تاسو ته یو د خپل مشر ډېر ګران خوږژبي شاعر ممتاز اورکزي صاحب یو غزل وړاندې کوم امید لرم تاسو به خوښ شي او د مینوالو به هم خوښ شي او عمران صاحب دا دی خاص د ممتاز اورکزي صاحب مینوالو ته زما د یوټیوب چې کوم کتونکي دي هغوی ته د ډالۍ وي څه کسان مهرباني څه کسان د شپې اخره کې خراب شي څه کسان د شپې اخره کې خراب شي ډېر ښه رنځوران د شپې اخره کې خراب شي ډېر ښه ډېر ښه څه کسان د شپې اخره کې خراب شي رنځوران د شپې اخره کې خراب شي کیسه گویا بیا یې څه بند څه بنا ده کیسه گویا بیا یې څه بند څه بنا ده کیسه گویا بیا یې څه بند څه بنا ده چې داستان د شپې اخره کې خراب شي ډېر ښه دی دا یو ځل بیا یې ووایه کیسه گویا بیا یې څه بند څه بنا ده کیسه گویا بیا یې څه بند څه بنا ده چې داستان د شپې اخره کې خراب شي ډېر ښه ډېر ډېر یو ارمان زما د مینې بنګ وهلي یو ارمان زما د مینې بنګ وهلي یو ارمان زما د مینې بنګ وهلي مسلمان د شپې اخره کې خراب شي ډېر ښه دی یو ځل یې بیا ووایه مهرباني بار بار خو لکه مزه وکړي یو ارمان زما د مینې بنګ وهلي یو ارمان زما د مینې بنګ وهلي مسلمان د شپې اخره کې خراب شي ډېر ښه ډېر ډېر اکثر کېږي د نوخیزو په محفل کې اکثر کېږي د نوخیزو په محفل کې
اکثر کېږي د نوخیزو په محفل کې زوړ ایمان د شپې اخره کې خراب شي او دغه مست هلک دغه مست هلک هم ساقي دی مزدور هم دی دغه مست هلک هم ساقي دی هم مزدور هم ساقي دی مزدور هم دی دغه ځوان د شپې اخره کې خراب شي ډېر ښه دی ډېر دغه مست هلک ساقي دی مزدور هم دی دغه ځوان د شپې اخره کې خراب شي ډېر او د ماښامه چې مې زړه درپسې خوږ شي د ماښامه چې مې زړه درپسې خوږ شي بیا قربان د شپې اخره کې خراب شي ډېر ښه یار ډېر ښه طاهر شتمن صاحب ډېر د ماښامه چې مې زړه درپسې خوږ شي د ماښامه چې مې زړه درپسې خوږ شي بیا قربان د شپې اخره کې خراب شي ډېر اخري مقطع وایي چې یو دکان ممتازه بند د نیمې شپې شي یو دکان ممتازه بند د نیمې شپې شي څو یاران د شپې اخره کې خراب شي ډېر ښه دی ډېر